अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह वमन तकब्बर वज़अहु अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद शरीफ हुआए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा इज़्ज़तमंद मुसलमानानो रुनो कोरोनो की औरीदुनको ख़ैंदो मैंदो तकब्बुर और गुरूर दाखल इंसान के पैदा कीगी चिकला दयव इंसान सरा माल उशी या दता द दुनिया बल यवा उहदा में लाउशी नदी बिया द आगे माल द वजिना द आगे उहदी द वजिना द आगे मर्तबी और मकाम द वजिना दे पर नूर खल्क बांदिजान लुई हिसाबी जान पा आगी बांधे लुई गणी जान तसुकवाई ददी वजिना तकब्बुर दा अगशूश। लिहाजा तकब्बुर यौदासी जुर्म दे यौदासी गुनाह दे दाकम हदीस चिमास्ता सुमखी तिलावत को नबी अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाई मन तवाज़अ लिल्लाह चाचे आजिजी इख्तियार कड़ा चाचे जान के आजिजी पैदा कड़ा जानी कमजोरी उगाड़ो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दक़्क़ हदीस की फरमाई कि देखो बखपल नजर की पखपल सोच की जान उड़ुकी इसाबी जान बउड़ुकी गणी हुआ फी आयुनिन नासी दखल को बनजर की बा दखल को बसोच की बा दिल अल्लाह पाक यो मुकाम और मर्तबा दाचिदी हवावर की और वमन तकब्बरा चाचे तकब्बुर को चाचे जान लुई उगानो चाचे जान तसउई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाई
دته خو په خپل نظر کې په خپل سوچ او فکر کې ځان غټ سړی ښکاري هو فی اعین الناس صغیرا د خلقو په نظر کې به ډېر کوټي وي د خلقو په نظر کې به ډېر سپک وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی او دی به داسې سپکي د خلقو په نظر کې داسې به دې خلق به داسې په داسې نظر ګوري لکه سپي او خنزیر ته چې سړي نو تکبرو ځان لوی ګڼل غرور کول اگر چې تا ته په خپل سوچ فکر کې ځان یو درون سړی ښکاري یو مرتبه والا به ته ځان ښکاري خو نبی علیه السلام فرمایي نه د خلکو په نظر کې به ته څه یې سپک پئ ته به وړوکی یې او ته به د سپي او د خنزیر په شان به خلک تا ته چې دی هغه او چې عاجزي دې اختیار کړه نو دا عاجزي او داسې صفت دی چې په خپل نظر کې خو به تا ته ځان وړوکی ښکاري ته به ځان کمزوري ګڼې خو د خلقو په نظر کې به ستا یو مقام وي ستا به یو مرتبه وي ستا به یو عزت او وقار وي د خلقو په منځ کې حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د مدائن گورنر سلمان فارسی رضی الله عنه سکسان راله د دې ملاقات لا دی په یو زول کټ کې چې دی اغملاسته او دا هغه وخت مناسب کمزوري کپڑے دي نو سره سکیورټي ګارد شتا نو سره بل څوک داسې شتا دی باغ خپل کټ کې ملاسته هغه کسان رااله داغي خدا ګمانو چې دا به گورنر سی وی په دا باندې به سکیورټي ګارد ولاړ وي دنه به ځال یو مقام یو محل دی وی په هغه ځای کې بدی ناسي مخکې به اجازت غوښتل کېږي ټیم به تر اغوستل کېږي بیا به داغه سره ملاقات کېږي خبرې اترې چې دی دا به ورسره کېږي نو هغه کسانو سلمان فارسی رضی الله عنه چې دی هغه داسې د خپل له داسې کړه او خپل له وړه کوله دی را پاسه گورنر دی عاجزه ته ګورا هغه چې را بیدار شو ناغي وتاوای چې زمونږ د گورنر سے سرکار دی زمونږ سره تقاضی دي چې هغه زمون پوره کی سرته یو کاغذ چې دی هغه پروت یو قلم پروت سرته غیر واغستو وی وای وی ماته وای زید لیکم څه دي هغه وینا مونږ به امیر المؤمنین گورنر صاحب ته چې دی هغه وایو سلمان فارسی رضی الله عنه سره ملاویږي ناغه تاسوای وی تاسو چې د چا سره ملاویږي وی هغه زیما هغه حق حیران شو چې گورنر صاحب ته وګورا او داسې په یو عام کټ کې ملاسته په یو عام ځای کې ملاسته نه سکیورټی شتا نه سبل صداسي معزز زیشت دننا نداسی یو خاص مقامشتا چی دی پکی ناسی خلق الارازی اگی حق حیران اگوی دی مرتبی تو گورا استاد حالاتو تا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی یو عجیبا خبر اکلا سیوتا اوی
وی انسان اقا انسان دی اوله نطفه د انسان اول چې دی ابتدا چې دا یو نطفه ده یو پلیت ساس کې دی داسې پلیت ساس کې چې د وجود نه خارج شي نو او دسنا غسل بچی دی هغه کې داغه بدبوئی داغه سره کپڑا پلیتا داغه سره وجود چې دی هغه پلیت نو انسان له سحور پکار دی انسان لا سزان لوی غنل پکار دی اوله نطفه اول د انسان څه شي دی دا یو نطفه ده او بیا تسوی آخره جیفا او آخر دا هغه چې دی هغه څه شي دی داغه وجود آخر د چینجو چې دی هغه خوات چې کله دا انسان قبر کې کیږي نو اول د دا ګیړه چې دی دا اوپر سیچ دا خېټه داسې هوت شي دا قبر په چې دی هغه ټول ډک شي دن ندی کې چې دی هغه چینجی وشي او دا خېټه اونشي هغه چینجی د په غوخه باندې ولګي تمام وجود د چینجی هغه اوپري زړه ولا اوپري اینا ولا اوپري پړپوس ولا اوپري ټول اندامونه چې څومره غوخه ده دا قیمتي سترګې دا ولا اوپري نو دغه د غوخي چینجی خپل کارو کې بیا په اډو کې باندې چې د خپل یو چینجی دی هغه به ولګي بیا هغه اډو کې خوري نو سلمان فارسی رضی الله عنه سوي اوله نطفه اول د دې هغه نطفه دا پلیت ساس کې دی واخره جیفا او اخر دا څه شي دی یو ګنده سیس دی د چینجو خوراک دی یو بدبودار سیس دی او د دې په میانس کې چې دی وفي ما بينهما او د دې په مابین کې دا انسان په خېټه کې یو ګندګي ګرځي د ځان سره رونو دا حقیقت ته وره دا سي ګندګي ګرځي چې د انسان د وجود نه معمولی غوندګي هوا خارج شي سوره بدبوئی هر سړی پوزا پټکی دغه انسان په خپل باندې دا خپل بدبوئی نه په خپل باندې پوزا چې دی هغه پټکی نوی اولی نطفه او اخیری جیفه او پمینس کې د ګندګي ګرځول یو ماشین دی ګندګي د ځان سره چې دی هغه ګرځي نو دې سړی له څه تکبر پکار دی دې سړی لا سغرور چې دی هغه خپل ژوندۍ باندې پکار نن د تکبر د لاسا د غرور د لاسا کم خلق چې دی اغزان ذلیل او خوار حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ با دا متکبر سړی دی چې الله جهنم ته ورځي نو شکل بدد د نرو میګو پشانت دا بټونو کې ورکه نری میګي سي د قشانت بدد شکل ورکه یہ با انسان خود دغه میگی په مقدار باندې وي او دا خلق به بخپیک دی دا خلق به د پاسه چې دی هغه درسي په د باندې د څه د وجینا د تکبر د وجینا چې د دنیا کې څه کړی دی تکبر د په دنیا کې ځان اوچت ګڼلې دی د په دنیا کې ځان ته چې دی هغه سوي د دن خپل حقیقت دا چې دی هغه یو حضرت عمر رضی اللہ عنہ په باغ اصلاح مربع میل باندې حکومت کړی داسې حکومت کړی دی چې مدینه منوره کې به هغه د جنگ لپاره تیاری کوله نو د روم او د پارس چې کوم بادشاہتو دا غي به خپې پر پیدو باندې شي دا سی روب او دبدبا دا ولا الله چې دی هغه ورکړي
یو واره چې دی دا روم پاریس یو وفد راغی د امیر المؤمنین سره ملاقات کا او د حضرت عمر رضی الله عنه سره چانه تاسو کو چې امیر المؤمنین با د ټیم کې کم ځای هغه صحابه ته اشاره وکړه دا پوری د دې ونی د لاندې چې په دې خاور باندې ملاسته وي دغه امیر المؤمنین په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت چې دی هغه کی حالات چې دی هغه داس چې پس مکه باندې په خاور باندې د پاسه چې دی هغه ملاسته جامو کې چې دی پیوندونه لګېدلې دي دا څه شی دا عاجزي و هغه سره خبره ترې وکړې ته پوښتنه کی هغه مخکې مزه عمر ما وسم هغه عمر ما بیا به هم هغه عمر ما په بادشاہت سره په حکومت سره زما په نوم کې تبدیلی نه راغلي اقنوم مې دي کوم عمر چې مخکې هغه وستي هغه بیا چې دی هغه او بیا تسوي وما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکم تعلیمات باندې لیدلې دي هغه بز خپلو ما نبی علیه السلام د خپل بیبیانو سره په کور کې پکار باندې لیدلې دي ما نبی علیه السلام د خپل بیبیانو سره د کور په صفای باندې لیدلې دي ما نبی علیه السلام د خپل خادمانو سره د خپل غلامانو سره په خدمت باندې لیدلې دي ما نبی علیه السلام په داسې حالات کې لیدلې دي چې غلام د سورلې د پاسه ناشته نبی علیه السلام د هغه سورلې موار او پړې نیولې دي او مخه ته چې دی هغه سورلې بولې دا مال تکبر او غرور په سبا باندې چې دی هغه پکار داسې عاجزي ودا اغي داسې انکساری داسې خوینه ودا اغي زګه خدا اغي رعب دبدبه دومره چې کله به اغي دلته مدینه منوره کې معمولی تیاری شروع کړه د روس او د پاریس او د روم بادشاہت او د اغي معنی بچي دی هغه په حرکت کې چې دی هغه را لید یاري نه داسې د مسلمانانو رعب داسې عاجزی ودا هغه یواره حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام رازدار نبی علیه السلام ټول رازونه د تقودلی نه یواره بس دا حضرت عمر رضی الله عنه لاړو ویوتا حذیفه ما ته پته ده چې ته د نبی علیه السلام رازدار تا ته نبی علیه السلام خپل دراز خبرې کړې دي ټول رازونه تا ته معلوم دي حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته بالکل معلوم دي راته او خبردار یو درته نه ما هغه ما ته پته ده د نبی علیه السلام راز دی دا ته ما ته نه هو دومره راته وایا چې تا ته د منافقینو کم لیست درکړې دي کوم نمونه درکړې دي نو باغې کې خو د عمر نومني امیر المؤمنین دی عاجزی داسې دا چې داغه نه تپوس کی چې زمانو او بکی چته دي یواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته را داخلي دو یو سیټ ته عمر رضی الله عنه بل سیټ ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره روان دي را دن کیږي نبی علیہ السلام دواړه داسې ونیول او سی هاکذا ویدق شانتی با د قیامت په ورځ باندې مونږ درې واړه یو ځای را پاسو سو پیری په دنیا کې د جنت زیره چې دی هغه راغلی دی خدا عاجزه دغه حالو چې کله یې را بیت المقدس فتح کاو د شام علاقه نو مخکې دوی خپل الچی او استاد اولېګو
د مسلمانانو دا طریقه دا چې مخکې بدوی دعوت ورکړي د اسلام کې اسلام راوړو پبها کې اسلام نه رانوړو بیا وته هغه وی چې بس بیا ځان جنگ ته چې دی هغه تیار نو چې کله هغه لاړو ناغي خپل میټینګ را وغوښتو سوي خپل کتابونه وګوره کچری دا هغه کس چې کم کس په بیت المقدس فتح کی بس دغه شانته به او تفرید او کنه هغه علامات پکینی نو بس بیا به جنگ چې دی هغه وسره هغه الچتا هغه استاد تاغیدا خبره وکړه چې تاسو امیر المؤمنین دی بخپل باندې راشي مقصد د عقیده او چې موږ باغې نخې نشانه هغه وي حضرت عمر رضی الله عنه را روان شو خپل غلام وسره دی دوه په باغې خپل سورلې باندې نمبر یو واری به عمر رضی الله عنه سورلې ته خوته هغه غلام باغ موار نیولې وو وستبه بل پیره به غلام او خوته عمر رضی الله عنه باغا موار نیولې روانه کړې به وسورلې اتفاقا چې کله دوی خار ته دن کېدل په هغه ټیم کې د غلام د سورلې نمبر دی او د امیر المؤمنین د موار نیولو نمبر دی غلام مخدنزی یا امیر المؤمنین تاسو خو زمون امیر المؤمنین یې زمان نمبر تاسو نه قربان زړه پیاده زم تاسو به سورلې باندې سي خو امیر المؤمنین چرته منی وینا نمبر ستادي د براتلو زب موار چې دی اغه نسم امیر المؤمنین موار نیولې دی غلام چې دی اغه حقوق باندې سور دی دغه شانته په خار کې چې دی اغه وردن نشي اغه چې وکتل لومبه نخې چې دی اغه معلومه کړه چې امیر المؤمنین کم کس چې بیت المقدس فتح کی داغه شان بدی چې غره دن کیږي نو غلام به پسورلې او اغه امیر المؤمنین به موار نیولې او دویم کعبه هغه سره فتح کی چې دا هغه په جامو کې ټوټي لګېدلې وي تاکي پکې چې دی هغه لګېدلې وي دا د هغه وخت د امیر المؤمنین شان هغه کافرانو يهود بیت المقدس به جنگ هغه ته چې دی هغه حواله نو خبره مې دی پورې کولا چې عاجزي دا یو ډېر لوی صفت دی حدیث تاسو مخکې ما وی نبی علیه السلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله چا چې تواضع عاجزي اختیار کړه نو دا سړی به الله اوچت کی او بیا د حدیث هغه الفاظ داسې دي مفهوم ادا دي چې دا سړی به ځان ولکه غني په خپل نظر کې بزان د تولو کې اختیاري هو فی اعین الناس کبیرا د خلکو په نظر کې بده اوچت دی بزان عاجز غني خپل نظر کې بده ولکه او خلق بده ته په یو درون نظر باندې ګوري او دا کم سړی چې تکبر کی ومن تکبر وضعه الله کم سړی چې تکبر کی دی به الله ذلیل کی کتبه کی او د حدیث الفاظ مفهومی داسې دي چې دغه په خپل نظر کې ځان لوی ښکاري زما سره دا عہده ده زدائما زما سره دوره مال دي دوره گاډي دي دوره لاړې دي دوره موټره دوره بنگلې دي هو فی اعین الناس صغیرا د خلکو په نظر کې بدی ډېر ورکوټي خلک به څنګه ګوري حدیث الفاظ دي د کلب او خنزیر لفظ راغلي خلق بوتا د سپي او د خنزیر په شان دي چې دی هغه کم سړی چې تکبر کی لہذا اول کې تاسو ته ما وی چې سلمان فارسی رضی الله عنه سوي اوله نطفه انسان څه شی دی او چې دی تکبر کی انسان څه شی دی چې دی غرور کی اوله نطفه دا اول
یو پلیت ساس کې دی، ابتدا دو پلیت ساس کې دی. واخره جیفا، اخر د څه شی دی؟ مردار ده، ګندګي ده، پلیتی ده. چې کله دې مړ شي چینجي په اخته شي کنه، تاسو ته واوري اول د خېټه راو پړسي، چینجي پکې وشي دنه ټول وخت چې دې هغه دې نه وخوري. او بیا سوي واوسطه یا ما بي ما بينهما، دا اول او دا اخر په مابین کې دا انسان څه شي دی؟ د ګندګي ګرځول یو لوخه دی، ګندګي ګرځي په خېټه کې، ګندګي ګرځي. انسان زماستا د نونه چې د دې ځنه دن نه لاړه، دا زماستا د اختیار نه ووته، د دې نه داسې ګندګي روغ شي چې هغه انسان هغه خپل ګندګي هغه بیا هغه بد سیس چې دی هغه ښکاري. نو انسان څه شي دی؟ دغه درې خبرې دي، اوله نطفه، آخره جیفا، او مینځ یې څه دی؟ د ګندګي ګرځول یو. نورونو تکبر او لوی دا یو لوی جرم دی، ځان کې عاجزي پیدا کو. هر یو کس ته ځان نن وی ګڼو او ځان رکوټ چې دی هغه ګڼو. د دې برکات دا دي چې الله به د دې عاجزۍ د وجنا ما تعالی یو مقام او مرتبه چې دی هغه راکړي. نن چې دا مونږه ذلیل او خوار کیږو صدلاسا د تکبر او د غرور د لاس. من په خپل مال باندې فخر کو، من په خپل ځواني باندې، په خپل طاقت باندې، په خپل جیدات باندې، په خپل لارې موټر باندې مونږه فخر چې دی هغه کو. بل سړی ته چې دی هغه مونږه په سپک نظر باندې چې دی هغه ګورو. نو دا واوره دا کم مال چې تا ګټلې دی ډېر خواري دی کړې دا، ډېر مهنت کې کړې دی، د ډېر مهنت نه وروسته تا ته دغه ثمره میلاو شوې ده. خو ګورې کچری د تکبر یو لفظ د خپل نه اوخته، نو په دې کې بیا ټیم چې دی هغه نه لګي راغلي په کالونه کې دی ولال بشید نه په میاشتو کې دن نه درنه. د دې وجنا ځان کې عاجزي پیدا کول او دا کول چې دا سمون لرا کړی دي، دا له الله را کړی دي، دا د الله دی. صرف زی په دې دنیا کې د دې لګ مالک ګرځولې ما او دا سبا الله پاک ته چې دی هغه واپس کیږي. د هر مسلمان سره ځان په یو لیول کې عاجز چې دی هغه حساب کو. ان شاء الله تاسو ګوره زمون په مال کې بم برکت دي، زمون په ځواني کې، زمون په وجودونو کې، زمون په الوات کې، په هر څه سره کې چې دی هغه به برکات وي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت 96 سنت